सरवर खान लंगोट साहब हमारा मुश्किल क्या मैथ में नहीं है। ये मैथ में पछतो तो बात करता हूँ मुझे मुश्किल पर लैंग्वेज के दे दाते चिकम इमेजिनेशन इंग्लिश या उर्दू वो दाकम इमेजिनेशन ये किज़ा अजला साहब दिन सबक और किज़म सबक ज़मार टीचर दा सबक और कोई सिर्फ यवाज मसला द चीज द लैंग्वेज द मुझ बार-बार ताइस रिक्वेस्ट को ओशन वन मुझ ताइस बार-बार रिक्वेस्ट को हर बार चितरा गले या सर गले दी या सा हर चोक रागले मा दा रिक्वेस्ट करे कि सर मस्त द मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस ये जरूरत नस्ता मा तो सिर्फ जरूरत लैंग्वेज द उर्दू और इंग्लिश जवस दा सो ट्रेनिंग एली मुश्तरक करी पिंजर ट्रेनिंग राखर जवर इस्तास उर्दू न समझ मज़ो भी आप क्लास शुरू हुआ सर मॉड्यूल के इसका लेकिन का टाइम लगी नो खबर वाला सर तो ما تا شي راوړي چې ما ازدا دي په میتود هم ما سره خلاصيږي په معادلام ما سره خلاصيږي هر شي باندې ما چې ډیر پر پښنی لیول باندې چر دي دا ټول شي صرف زموږ ظاهر پښتنجا خبره وره جی استاد جی موږ عزیز الله صاحب ساته سبق نه وای جی ما یو ریفریشر کورس صحیح مجھے منو ریفریشر کورس ٹھیک ہے استاذ ضرورت اردو دی معلوم دی هر وخت ما د بشیر کړی د دې ضرورت اردو دی جی بالکل هغه بوشته احساس لا لیکن اصل تاسو ټول ټیچران دي او کوالیفاید خلک دي تاسو تجربه دي زمانه په میث کې تا کمزور دي ماته معلوم کیمستري کې اردو استاذ چې دې څه ولاګو تاسو راځي اردو बहुत शुरू करेगा सर वो सर खबर दई ده بالکل زستا خبره منم زپا آل نیم خبر په ماضی نیم خبر په مستقبل نیم خبر اردو کې په زمانو باندې ز زمانی اوس کو اردو کتاب زد هغه واخلم یا اوس اردو په پیریډ کېږي و زد ادر سر مستاد دا ریکویسټ کو د پای ټول ادارې ته ریکویسټ کو سوسایټي ته ریکویسټ کو او انشاء ته ریکویسټ کو کچېری تاسو غواړئ چې زموږ بنیادی مشکل حل کړئ کچېری تاسو غواړئ زموږ بنیادی مشکل حل کړئ زما دا اوس زه دا درته وایم دا هم زه په فزیکس کې زما څه پوښتنه کوي په کیمستري کې کوي په میث کې کوي حاضر یم مګر په اردو په انګلیش باندې په اردو زه دغه نه پوهېږم چې ته ما ته واستړی مې زه جواب په اردو پښتو اردو څنګه درکړم چې شل وار مردا درکړم دا د میت سوال زموږ خپل ټیچر جوړ کړی صحیح شو مګر زه دا په اردو نه سم ویلی په پښتو تشریح زه وکړم تفصیل زه په پښتو ورکوم اردو باندې تفصیل نه سم وکړم نو بیا به زه په کلاس کې سټوډنټ ته په کومه ژبه باندې درورم زه مجبور یم